الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. د شریعت غږ رادیو محترم اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله پاک جل جلاله دی وکړي چې جوړ او روغ به یاست، د صحت او عافیت جامې به مو فتن وي. د تیر فسیر دا د یو ور بیا زه ستاسو خدمت کې حاضر سوی یم تر څو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د قانون دیرشمه تدریسي خپرونه رافیل کړو. الله پاک جل جلاله دې ماته د صحیح الفاظو ویلو او تاسو ته د صحیح اوریدلو توفیق رانصیب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترمو اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ او تاسو په تېره خپرونه کې د 22مې مادې چې هغه مشتمله پر 26 بنده وه، نو د همدې مادې څخه موږ او تاسو اخیرني 6 بندونه ویلي وو په تېره خپرونه کې. 21م بند، 22م، 23م، 24م، 25م، 26م. دا 6 اخیرني بندونه په تېره خپرونه کې موږ او تاسو تشریح کړل. د همدې سره 22مه ماده پای ته ورسېده. نو په نننۍ خپرونه کې موږ او تاسو 23مه ماده شروع کوو. د 23مې مادې عنوان دی د لومي مستأمن ماشوم او لیونی اړوند د محتسب مسؤلیت. 22مه ماده خو ځانګړي منکرات و، یعنی د ځانګړو منکراتو اړوند د محتسب مسؤلیت څه و، د هغه بیان خو اوس په 23مه ماده کې هم د محتسب مسؤلیت راشي د زومی په اړه، یا د مستأمن په اړه، یا د ماشوم لیونی په اړه. زومی چاته وایي؟ زومی هغه کس ته وایي چې زموږ او ستاسو په ملک کې خو مسلمان نه وي، د دې ملک اصلي اوسېدونکی وي، د دې ملک تابعیت لري، تذکره لري، لکه د هندوان چې زموږ ستاسو په ملک کې دي. او مستأمن بیا هغه چاته وایي چې مسلمان خو نه وي، په پاسپورټ او ویزا او اجازه باندې زموږ ملک ته راغلی، دې ته بیا مستأمن وایي چې موږ امن ورکړی. لیونی او کوچنی خو نو ګرده پیژنو. نو اوس که چیرې دا زومی چې هغه مسلمان نه دی، یا مستأمن چې مسلمان نه دی، او یا کشنی چې مکلف نه دی، یا لیونی چې مکلف نه دی، دا 4 قسمه اشخاص که چیرې یو منکر عمل کوي، ایا د دې اړوند محتسب مسؤلیت شته که نه؟ نو د دې دپاره یې جلا ماده کښېښوله چې د زومی، مستأمن، ماشوم او لیونی اړوند د محتسب مسؤلیت. 23مه ماده. دا ماده 2 فقرې لري. په یوه فقره کې، په اوله فقره کې د محتسب مسؤلیت د مستأمن او د زومی په اړه باندې بیان شوی دی. په 2مه فقره کې د محتسب مسؤلیت د لیونی او د کشنی په اړه بیان شوی دی. اوله فقره: محتسب مسؤلیت لري زومیان او مستأمنین د منکراتو لښکاره اجرا کولو څخه منع کړي. یعنی دا د محتسب مسؤلیت دی که چیرې یو زومی چې هغه کافر دی، چې زموږ د ملک اوسېدونکی دی، هغه یو ګناه کوي، یا مستأمن کافر چې په پاسپورټ راغلی دی، هغه ګناه کوي، منکر عمل کوي، مثلا شراب څښي زموږ په ملک کې، که هغه زومی وي که مستأمن وي، یا زنا کوي، یا بل داسې منکر چې هغه په شریعت مقدسه کې حرام او ناجایز عمل دی، نو د محتسب مسؤلیت دی چې دغه زومی یا مستأمن د دې عمله څه منع کړي. او همدا شان که دغه مستأمن یا دغه زومی هر هغه ګناه چې په شریعت کې حرام کار دی، دی په ښکاره باندې کوي، نو محتسب مسؤلیت لري چې منع کړي. دا قانون یوازې دا نه چې پر مسلمانانو به تطبیق کیږي، بلکې دا قانون کې چې 4مه ماده وه د تطبیق ساحه د دې قانون، هغه تمام قلمرو د افغانستان دی، چې په دې قلمرو د افغانستان کې ساحه کې د افغانستان چې هر څوک وسیږي، دا قانون به ورباندې تطبیق کیږي. نو د مثال په تور که زه چیرې ووایم یو مستأمن یو زومی که چیرې په ښکاره باندې ژر خري، چې دا هم ګناه ده، په یو سلمانۍ کې ژر خري، یو حمام کې ژر خري، محتسب ورباندې راسي یا موثق خبر ورته راسي،
د منع کولای شي د همدې قانون د 3 مادې په اساس، او هم دا شان د دې قانون د 23 مادې په اساس چې د محتسب مسؤلیت د ذمي او مستامن په اړه دا دی چې دوی به د ښکاره منکراتو کولو څخه منع کوي. ځکه زموږ او ستاسو کتابو په دې اړه خورا ښه بیان کړی دی. یو د هغو څخه الفقه اسلامی و ادلته جلد صفحه 983 کې لیکي: ولقد اجمع فقهاء الاسلام على وجوب تطبيق الشريعه في دار الاسلام على المسلمين وغيرهم. دی وایي چې اجماع د فقهاو پر دې ده، د اسلام د فقهاو اجماع پر دې راغلی ده، اتفاق راغلی دی چې شریعت مقدسه به تطبیق کیږي په دار کې د اسلام، په ملک د اسلام، على المسلمين وغيرهم، کاغه مسلمانان په دې دار کې که غیر د مسلمانانو. نو دا خو دار د اسلام دی، ملک د اسلام دی. څوک چې هغه کسان چې مسلمانان نه دلته وسیږي پر هغه به هم د حکم تطبیق کیږي. دا اوله فقره وه چې د محتسب مسؤلیت د ذمي او مستامن په اړه څه. په دوهمه فقره کې د دې مادې هغه مسؤلیت د محتسب د کشنی او لیونی اړوند دی. که منکر یعنی ګناه د ماشوم یا لیونی لخوا سرګند شي یعنی ښکاره شي، یو لیونی یا کشنی په یو ګناه اخته وي، محتسب مسؤلیت لري د منکر مخنیوی وکړي. مثلا یو کشنی دی هغه شراب چشي، یا لیونی دی شراب چشي، یا کشنی دی یا لیونی دی زنا کوي، یا د یو حیوان سره جماع کوي، یا بل داسې منکر عمل چې هغه کول په شریعت مقدسه کې حرام او ناجایز عمل دی. مثلا یو لیونی دی په عامه ژره خوري، نو د په حق خو مسؤلیت نشته، ځکه دی خو مکلف نه دی، کشنی مکلف نه دی، خو د محتسب مسؤلیت دا دی چې دی به د دې کار منع کوي. که څوم هغه ته خو ګناه لري، د په حق ګناه نه لري، که څوم هغه ته خو د هغه په حق ګناه نشته، که کشنی دی که لیونی دی، مګر د محتسب مسؤلیت دا دی چې دی به دې عمل ته نه پرېږدي. ځکه په دې اړه زموږ کتابو خورا ښه بیان کړی دی چې یو د هغو کتابو څخه هم دا فقه اسلامي و ادلته، هم دا جلد 8 صفحه 473 کې لیکي: فمن رأى صبيا او مجنونا يشرب خمرا فعليه ان يمنعه ويريق خمره، ومن رأى مجنونا يزني بمجنونه او يأتي بهيمه فعليه ان يمنع ذلك. فقه اسلامي لیکي که چیرې محتسب وویني کشنی او یا لیونی وویني چې هغه شراب چشي، نو پر محتسب باندې دا لازمه ده چې دی به منع کوي، شراب یې تویوي. او یا ولیدی لیونی چې هغه زنا د یو بل لیونی سره کوله، دا اتفاقی قید دی، که د لیونی سره وي که د غیر لیونی سره وي، د لیونی زنا یا زنکبازي او یا د بهیمې د یو چارپای سره دا کار کوي، نو فعليه یعنی لازم علیه ان یمنع ذلك، چې دی به منع کوي د دې څخه. نو خلاصه د دې مادې دا سوه چې په دې ماده کې دوه فقرې وي. په اوله فقره کې د محتسب مسؤلیت د ذمي او مستامن په اړه بیان سو چې که ذمي که مستامن وي د ګناه کولو څخه به محتسب راګرځي، که چیرې په ګناه اخته محتسب یې منع کوي. په دوهمه فقره کې د ماشوم یعنی د کشنی او د لیونی په اړه د محتسب مسؤلیت وو. که کشنی یا لیونی په ګناه باندې اخته وي، په ظاهره ګناه کیږي، محتسب مسؤلیت لري چې منع کړي، ځکه دوی که مکلفیت نه لري، عقل نه لري، محتسب مسؤلیت او مکلفیت دا دی چې دا به منع کوي. دا 23مه ماده وه. 24مه ماده چې د همدې 23مې مادې سره د محتسب مسؤلیتونه خلاص و. یعنی مخکې موږ ویلي و چې دا قانون 4 فصلونه لري، یوه مقدمه لري. مقدمه بیان سوه، اول فصل بیان سو، دویم فصل بیان سو، چې پر دې 23مه ماده باندې دوهم فصل خلاص سو. په دوهم فصل کې د محتسب مسؤلیتونه وه چې هغه په مختلف بخشو کې وه. د سیل و ساتیري ځایو په اړه باندې، د منکراتو په اړه، همداشان د حمامو په اړه، همداشان د زمیانو په اړه د کم مسؤلیتونه دي. صرف د مسؤلیتونه یې موږ ته وښول. اوس دریم فصل شروع کیږي چې په دریم فصل کې موږ تاسو 23مه ماده راپیلوو. دریم فصل بیا د محتسب په واسطه چې کم تعذیرونه ورکول کیږي او منکر عمل کوونکي ته، مثلا یو سړی په ګناه اخته دی، محتسب یې بیایي،
محتسب یې بندي کوي، هغه محکمې ته معرفي کوي، هغه شدید الفاظ ورته استعمالوي، دې ته وایي تعزیرونه. نو اوس په دې فصل کې چې دریم فصل دی د محتسب په واسطه چې کم تعزیرونه هغه چاته ورکول کېږي چې هغه په ګناه اخته وي، د هغو تعزیرو بیان. 24مه ماده په دریم فصل کې چې د تعزیرو فصل دی د محتسب په واسطه، په هغه کې 24مه ماده چې د دریم فصل څخه نو اوله ماده کېږي، خو په مجموع کې د قانون دا 24مه ماده ده. دا ماده هم دوې فقرې لري، خو اوله فقره هغه 7 بند لري چې 7 قسمه تعزیرونه محتسب ته سته، او دوهمه فقره کې صرف د دې اولې فقرې چې کم بندونه په دې اوله فقره کې دي د هغو پر تاکید باندې ټینګار دی. اوله فقره کې راځي هغه شخص چې په ښکاره ډول منکر عمل ترسره کوي یا په موثق ډول باندې خبر راسي، معصیت او کوونکي ته په کتو سره په لاندې ډول د محتسب په واسطه تعزیر ورکول کېږي. کوم شخص چې په ګناه اخته وي نو هغه ګناه او کوونکي ته په کتو سره محتسب په لاندې ډول تعزیر ورکولی شي، چې ما درته ویل چې په دې اوله فقره کې 7 بند دي. اول بند توصیه به ورته کوي. دا توصیه هم یو قسم تعذیب دی چې ته ورځې چاته وایې یو سړي ته چې هغه په ګناه اخته دی چې دا ګناه ده، دا حرام عمل دی، دا ناجائز عمل دی، دا یو قسم د هغه سپکوالی دی، د هغه ذلیله کېدل دی، نو خو تعزیر پکښې راغلی. اول به محتسب توصیه ورته کوي، خو دا توصیه هم فرق لري هغه کوونکي د ګناه ته او ګناه ته. داسې به ګورې چې دغه سړي اوس فرض پرېښی دی، واجب یې پرېښی دی، سنت یې پرېښی دی، مستحب یې پرېښی. ایا دغه سړی چې په ګناه اخته دی، په حرامو اخته دی، په مکروه تحریمي اخته دی، په مکروه تنزیهي اخته دی، هغه ګناه ته په کتو سره به او همدا شان شخص ته په کتو سره چې دغه ګناه یې کړې ده، ایا دا د لوړې درجې سړی دی، د اشرافو خلکو څه دی، د متوسطو خلکو څه دی، د متوسط خلکو څه دی، او که د ادنا خلکو څه دی. نو که چیرې د اشرافو خلکو څه وي او ګناه یې هم غټه وي، د هغه تعزیر به په نسبت ته هغه چا چې هغه ګناه یې هم غټه وي خو د اشرافو څه نه وي، د هغه په اړوند به څه سپکوي. دا توصیه. د مثال په طور که چیرې یو عالم اوس عالم ته عالم په اشرافو کې دی، هغه په یو ګناه اخته وي، د هغه دپاره خالي دا چې تی راوغواړي یا مازې ورشه داسې ورته ووایه چې داسې کار سوی دی، دا څنګه دی، دا د ده دپاره داسې ده لکه هغه کسانو ته چې هغه عوام خلک وي، هغه چې بندي کې پر هغه دغو نه تاثیر نه کوي، ځکه دی خو د اشرافو خلکو څه دی، د ده دپاره خالي دا تعارف ورته کول دا د ده دپاره یو تعزیر دی. نو کوونکي چې څوک دا ګناه کوي او خپله ګناه ته په کتو سره به محتسب دا 7 مرحلې د تعزیر پای ته رسوي. که اشراف و دا خلک نو هغه توصیه به کوي چې د دوی د شانه مناسب وي، د دوی د شانه سره مناسب وي. که د متوسطې درجې خلک و، میانه خلک و، نه معنا مرتبه والا خلک و، نه داسې و چې بیخي ذلیله مرتبه کې و، نو په هغه صورت کې به بیا په میانه لهجه باندې توصیه ورته کوي. او که د ټیټې درجې خلک و، په ساکو په جار و، نو په هغه کې به بیا یې څه دغه توصیه یو څه شدیده وي. نو دغه توصیه چې محتسب یې کوي، اول به دا شی په نظر کې نیسي چې اشراف یعنې دا کوونکي ته به نظر کوي چې کم سړی دی، د کمې درجې سړی دی، او ګناه ته به هم نظر کوي، داسې نه چې چا واجب پرېښي بل چا فرض پرېښي، دی پر واجب پرېښولو باندې یا مثلا یو چا سنت عمل پرېښي یا په مکروه تنزیهي باندې اخته یي، خو دی داسې توصیه ورته کوي لکه حرام چې د هغه څه پاتې، یا په حرام عمل اخته یي خو دی داسې توصیه ورته کوي لکه د هغه څه چې سنت پاتې وي. یا نو عمل ته به یې هم ګوري چې د کمې درجې عمل د کړی دی، او دا کس ته به هم ګوري چې د کمې درجې کس دی. نو د شخصیت مطابق او د ګناه مطابق به ته توصیه ورته کوي. نو توصیه 7 مراحل لري. اوله مرحله کې یو سړی په ګناه باندې اخته وي، هغه که د هرې درجې وي خو په توصیه کې بیا فرق راځي. اول به ته توصیه ورته کوي. توصیه څه معنا؟ یعنې تعارف په د دې منکر ورته کوي، دا منکر به ورپېژني، دا ګناه به ورپېژني. یو سړی په ګناه اخته دی، مثلا یو سړی دی ژر اخري، محتسب ور باندې راغلی، نو داسې به نه کوي چې شدید الفاظ ورته وایي یا تهدید کی، بلکې توصیه به ورته کوي چې مراد د توصیې څه تعارف د ګناه ده. دا به ورته وایي چې ای زما وروره ته خو مسلمان یې، موږ تاسې ټول مسلمانان یو،
نو دغه ژره زموږ او ستاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سنت عمل دی چې اوس واجب ګرځېدلی دی او د دې خریل ګناه ده. دا صرف دا ور وپېژنئ، داسې نه چې اول ګشله بس چکې باندې راواچي یا لښتې ورته واړئ یا دا هغه اصولي طریقه د امر بالمعروف و نهي عن المنکر نه ده. ځکه کم تعزیرات چې دلته وضع سوي دي په اووه مراحلو کې، دا اووه سره مراحل زموږ او ستاسو کتابو راخیستي دي. نو اول به توصیه ورته کوي، یاندې دا ګناه به ورپېژني، تنبیه به ورکوي چې دا کار چې ته په اخته یې دا ګناه ده. لکه څنګه چې هم دا مسله فقه اسلامي لیکلې ده په مراتبو کې د احتساب، وی نوع الاول التنبيه والتذكير، وذلك في من يعلم أنه يزيل فساد ما وقع لصدور ذلك على غرة وجهالة. نو دی وی اول مرتبه د احتساب داده، اول نوعه چې موږ دلته په توصیه تعبیر کړی دي چې تنبیه به ورکوي، ورپه یادوي به چې دا خو ګناه ده، دا مه کوه، او دا د هغه چا په باره کې چې هغه جاهل وي. د محتسب په واسطه چې کوم تعزیرونه ورکول کېږي، اول قسم یې هم دا توصیه ده چې دا مې یو قسم تعزیر دی. دوهم بیا که دا سړی اصلاح نشي، دی ورلی بیا دا سړی په ګناه اخته دی، د الله تعالی له عذاب څخه دې تخویف ورکړي، د الله تعالی د عذاب څخه بیرول. بیا دې ورته وایي چې ای وروره دا په کومه ګناه چې ته اخته یې دا شدید عذاب، په ورځ د قیامت به الله جل جلاله ستا سره حساب کوي، بیا به ستا د مشکل ذریعه جوړیږي، بیا به ته مستحق د عذاب ګرځې، دا مه کوه، د خدای څخه وبېرېږه. دا دې په دوه مرحله کې، په اوله مرحله کې خالد پیژندل د ګناه صورته چې دا خو ګناه ده، په دومه کې خو نو د پیژندل د ګناه تخویب دې ورته وکړي د الله د عذاب یې وبېري. دا هر مرحله یا هر د تعزیر مرحله چې دا په دې قانون کې دا د کتابو راخستل شوی ده، د ځان نه ده جوړه شوی. څوک دا نه وایي چې امر بالمعروف نو سړی په ګناه اخته بیا به زور ته ولاړم چې دا مه کوه، د خدای وبېرېږه، بیا به ورته راځم. نو ځکه موږ تاسو چې هره کړنه کوو هغه باید د اصولو موافق وي، هغه باید د کتاب موافق وي. دا هم د کتاب خبره ده، هم دا شان دغه فقه اسلامي لیکلي دي. النوع الثاني الوعظ والتخويف من الله. په دومره مرحله کې چې ته هغه منکر کوونکي ته کم تعزیر ورکوې، هغه څه شي دي؟ نصیحت دی، والتخویف من الله، د الله د عذاب څخه بیرول دي. دا دوهمه مرحله سو. ويكون ذلك لمن عرف انه قد اقترف المنكر وهو علم به. دا د هغه چا د فرد دوهمه مرحله ده چې هغه خو په ګناه خبرې چې ګناه ده او په دې پوهېږي چې ما یې ګناه کړی ده، نو دلته یې ته وبېره. درېیمه مرحله په قهرجنو الفاظو تنبیه او تهدیدول. که چیرې په درېیمه مرحله کې ورباندې رالی بیا هم په هغه ګناه دی اخته و، دا پلا دې څه قهرجن الفاظ ورته ووایي، سخت الفاظ دې ورته ووایي. سخت الفاظ دا معنا نه چې ښکنځل دې ورته وکړي یا دې فحاش قول اختیار کړي، نه، داسې سخت الفاظ دې ورته ووایي چې په ژبه یې څه خوښ کړي، چې بیا که دغه منکر عمل باندې ته ولیدل سولې بیا به ته د قانون منګولو ته سپارل کېږي، یعنې داسې تهدید دې ورکړي. دا هم زموږ تاسې کتابو دا مرحله هم راخیستې ده. النوع الثالث الزجر والإغلاظ بالقول والتفريع باللسان وشدة في التهديد والإنكار. دغه انکار او تهدید چې دی ورکړي نه کړي په شدید شکل باندې، په الفاظو کې انسان ترخه الفاظ دې ورته ووایي، قطع که نظر دی چې هغه ترخه ښکنځل به نه وي پکښې، ځکه ښکنځل خو ځان ته خپله یو منکر دی، خپله ګناه. دا درېیمه مرحله. اوس نو که دغه منکر هغه په مال پورې اړه درلوده، نو په څلورمه مرحله کې د محتسب د خوا چې کوم تعزیر ورکول کېږي هغه څه شي دی؟ منکر عمل کوونکي ته په طلب د مال سره تعزیر ورکول. هغه مال چې دی په اخته دی په هغه باندې تعزیر ورکړه، هغه ګناه چې د مال په ذریعه کوله په هغه باندې تعزیر. د مثال په تور کمپیوټر دی، یو پلا خو توصیه ورته سوې ده، تخویف یې سوی دی، تهدید یې سوی دی. په څلورمه مرحله کې چې بیا محتسب ورباندې رالی دی سروز پکښې اوري، سروزونه پکښې چالاني، نو دلته د دې کمپیوټر یا د دې هغه نورو آلاتو چې د هغه سروزونه پکښې کې وي د هغه په تل باندې تعزیر، یعنې هغه ځینې وړلی شي، هغه متولی شي، هغه سوځلی شي. دا په څلورمه مرحله کې. همدا شان دا تعزیر بالمال چې چاته په مال تعزیر ورکوي، مال یې ورتلفوي، دا هغه دی چې په شریعت مقدسه کې دا ثابت دی، لکه څنګه چې عمدة القاري شرح د صحیح البخاري په جلد نهم کې صفحه 243 کې دا راخیستي دي. وقد هم الشارع بالتحريق الدور
من يتخلف عن صلاة الجماعه. وای د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا قص کړی و چې وسوځي سرایونه او کورونه دغه چا څوک چې د جماعت څخه تخلف کوي نو بیا د تعذير بالمال ورکول شي، څه مشکل نه دی. خدا مسله بیا ځان ته مسله ده چې تعذير بالمال یا د چا مال هلا کول دا څنګه دی. دا مسله کوم دلته وسیړو دا ډیره مفصله ده، خو بیا خلاصه دا ده چې تعذير بالمال هغه مال چې هغه زی جهتین وی لکه کمپیوټر چې شو بد شي دواړه پکې اوریدل کیږي. دلته تعذير بالمال دا محتسب ورکولای شي، یعنی دا مال یو هیله کولای شي په اذن د امام. یاران خو بغیر د اذن د امام هم دا جواز ورکي، خو امام صاحب مبارک جواز نه ورکي. کوم شي چې جهتین وي و هغه باید هلاک نشي، خو د امام صاحب په قول کې هم دا استاد چې اذن د امام کو بیا امام صاحب هم په دې قائل دي چې تعذير دی ورکول شي په طلب د مال باندې. قسم دا درازه مسله ده، خو ما مازی خلاصه درته ویله. موسوعه الفقهيه دا مسله راخسته ده. وسنو چې د تعذير بالمال ورکول سو دا څلرمه مرحله ده. او هم دا شان تعذير بالمال خپل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هم یو چاته ور کړی دي چې د امر کړی وو چې په شیدو باندې به وبنه غړوي چې څوک خرڅي. نو بیا هم بعضی کسان ټینګ سو چې هغه په شیدو وبګړولې، نو بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه شیدې توی کړلې ګوره مال ور هلاک. نو تعذير بالمال هغه په اسلام کې سابقه لري او زموږ په مذهب کې د دې د فار یاران خو مطلق دا وایي هغه شی چې هغه د لهو العبد لپاره استعماليږي هغه هلاکېدلای شي. خو امام صاحب وایي نه، هغه وخت کې اذن د امام. نو اذن د امام خو موجود دی، ځکه په دې قانون کې څلرم تعذير محتسب د فار ټاکل شوی دی چې دی به ورکوي د په واسطه ورکول کیږي. دا د امیر المؤمنین حفظه الله د خاصه توشیه سوی تاکید سوی هغه تایید کړی. نو بیا د امیر المؤمنین اجازه اذن ستا. پنځمه مرحله کچيري یو څوک په منکر باندې اخته وي، پنځمه مرحله دا ده چې د یو ساعت څخه تر 3 ساعتونو پوري حبس په عمومي محابسو کې ورکول. پنځمه مرحله احتساب د تعذير اړوند دا ده چې پنځم تعذير دا دی که هغه کس بیا هم نسو اصلاح چې د مال دی ور هلاکی، نو بیا عمومي محبس ته بوزه د یو ساعت څخه تر 3 ساعت پوري د محتسب اختیار دی چې په دې مابین کې څونه چې د مناسب وګړه هغه چې شور کولای شي بان. که بیا هم په دې نسو اصلاح په شپږمه مرحله کې، یعنی شپږمه مرحله د تعذير دا ده چې د یوې ورځې څخه تر 3 ورځې پوري بن ور کولای شي چې د مناسب وګړه. دا شپږ مرحله کله چې ګناه کوونکی ته د شپږ مرحله ورکول شوی د محتسب د خوا د شپږ مرحله تعذير ورکول شو، بیا نو اومه مرحله دا ده چې بیا به هغه سزا ورکوي چې هغه محتسب مناسب وګڼي او په محاکمو پوري خاص نه وي. یعنی اوم ورکه بیا د سړی ټینګ شي، نو بیا محتسب هغه سزا ورکولای شي چې د مناسب وګڼي د په اصلاح کې چې د سړی یاره په دې شي اصلاح کیږي، نو هغه سزا دی ورکي. خو البته دا سزا به نور کی چې هغه د محاکمو کار دی یا په محاکمو پوري خاص دی. هغه لکه حد یا لکه وش چې وهل د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی پر رسمي فرمان کې دا در محاکمو پوري خاص وي دي. نو په دغه و مرحله کې محتسب وهل نسی ور کولای، ځکه دا وهل یواز د محاکمو کار دی، بیا به محاکمو ته معرفي کوي کله سړی اسلام. نو دا و مرحله دا او تعذيرات چې په او بندو کې د اولی فقره د 23مه ماده دي. دا د محتسب اړوند هغه تعذيرات چې د چاته ورکولای شي. چې اول مرحله کې به توصیه ورته کوي د منکر او ګناه به ورپېژني، په دومه کې به د اعلی صبري، په دریمه کې به خارجن الفاظ وایي، په څلورمه کې به تل تمال د کوي، پنځم کې د یو ساعت څخه در 3 ساعتو، شپږم کې د یوې ورځې تر 3 ورځې بند ورکولای شي. په و مرحله کې هغه دی چې دا سزا چې د مناسب وګڼي چې په هغه کې به هغه سنې چې هغه په محاکمو پوري خاص یوازې قاضي ورکولای شي، بل څوک نه. هغه د قاضي خاص سزا دی نشي ورکولای. دوهمه فقره د هم د 23مه ماده هغه د اولی ماده تایید دی. محتسب مکلف دی د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په وخت کې چې د کله امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوي، خلک د بد کار راګرځي، په شی امر کوي، نو د مکلف دی چې د دې ماده په اوله فقره کې مندرج د تعذير مراتب رعایت کړي. په اوله فقره کې خو د تعذير مراتب موږ ویل چې و مراتب دي، نو دغه مراتب مراتول دا د مکلفیت دی. یعنی دی په دې مکلف دی چې دا مراتب به مراته کې مرعت نکي، نو دی مسؤل دی پنيز د الله او پنيز د امیر. یعنی بالفرض کدی اول را ولا شي د چا مال هلاکی مخکې درغه درو توسیو دی دلته ګناکار دی، د امیر د امر مخالفت دی.
نو دا اوس 23مه ماده چې په دوه فقرو کې وه چې په اوله فقره کې هغه اوه مراتب د تعذیر بیان شوې، په دومه فقره کې د هغه اولې فقرې تایید رالی چې محتسب په دې مکلف دی چې د اولې فقرې لاندې چې کم مراتب د تعذیر دي هغه به رعایتوي حتما، که رعایت نه کړي نو دی مسؤل دی په نزد د الله او په نزد د امیر. همدا اوس 23مه ماده چې موږ او تاسو په نننۍ خپرونه کې تشریح کړله. نور نو خپرونې ته خاتمه ورکوو، پر الله جل جلاله مسپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.